Welcome to English Grammar Class Month 2 Lesson 5 د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې پنځم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې اوسنۍ بشپړه شوې زمانه یا present perfect tense ده. Present perfect tense is a tense which shows an action that happened in the past. اوسنۍ بشپړ وخت یا زمانه یو عمل ښیي چې په تیرو وختونو کې پېښ شوی وي. اوس سټرکچر یا د جملو جوړولو فرموله یې. کله چې موږ غواړو د اوسنۍ بشپړ شوې زمانې جمله انګلیسي ژبې ته واړوو نو موږ له سټرکچر نه یې کار اخلو او همدارنګه که له سټرکچر نه موږ په جمله کې څه پاتې سي یا یې غلط ولیکو زموږ جمله به غلطه یا سمه معنی به نه ورکوي. اول positive یا د مثبتو جملو سټرکچر یې. subject plus have / has plus be3 plus object. له has او have نه به په جمله کې یو راځي. have موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ یو شخص نه زیاتو باره کې خبرې کوو. مثلا they have been waiting for us. they have been دا څو دوی جمع سول. او has هغه وخت استعمالو کله چې موږ یو شي یا د یو شخص په باره کې خبرې کوو. دوم negative یا د منفي جملو سټرکچر یې. subject plus has / have plus not plus be3 plus object. کله چې موږ غواړو positive سټرکچر یا مثبت جملو سټرکچر negative ته واړو یا منفي ته نو موږ له have او has نه وروسته not اضافه کوو. دریم interrogative یا د سوالیه جملو سټرکچر یې. has plus have plus subject plus be3 plus object. د be3 معنی ده د verb دریم حالت. هر verb درې حالت لري. مثلا go د اول فرم سو، دوم went د دوم سو او gone د دریم حالت سو. مثلا I have taken the tea. ما چای څښلی. I have not taken the tea. ما چای نه ده څښلی. دا negative یا منفي سوه. Have I taken the tea? آیا ما چای څښلی؟ دا سوالیه یا interrogative سوه. Usages of present perfect tense. اوسنۍ بشپړ وخت یا زمانې د استعمال ځایونه. First usage. Present perfect tense is used which is used to show an action which we started and finished at some unknown time in the past. اول استعمال حال کامل زمانه د هغه عملونو لپاره استعمالیږي چې په تیرو نامعلوم وخت کې شروع شوی او ختم شوی وي، یعنی بشپړ شوی وي. مثلا I have eaten food. Time is unknown. ما ډوډۍ خوړلې ده. وخت نامعلوم دی. تا ته اوس وخت معلوم نه ده چې ما څو بجو کې ډوډۍ خوړلې، په کوم وخت کې، په کوم تاریخ باندې. دوه مثال دی. They have traveled to India. دوی هندوستان ته سفر کړی دی. دلته هم وخت نامعلوم دی ځکه تا ته اوس پته نه ده چې دوی څو بجو حرکت کړی ده، یعنی سفر یې کړی. Note: when present perfect tense is used in this way, usually followed by adverbs of time like already, recently, yet, so far, several times, before, lately. کله چې حال کامله زمانه په دغه طریقه استعمال شي معمولا د وخت له قیدونو سره یوځای کیږي، لکه مخکې یا پخوا، اخیرا، تر اوسه، تر دې ځایه، څو ځله، مخکې، په دې وروستیو کې او داسې نور. مثلا already پخوا، yet تر اوسه، times several times څو ځله یعنی څو دفعې، lately په دې وروستیو کې، recently اخیرا یا په پای کې یا نږدې، so far تر دې ځایه، before مخکې. مثلا we have already finished the work. موږ مخکې کار ختم کړی دی. دوم مثال I have not visited Paris yet. ما تر اوسه پاریس نه دی لیدلی. دریم مثال Muhammad has gone to Kandahar several times. محمد څو ځله کندهار ته تللی، یعنی څو دفعې تللی. Second usage.
Present perfect tense is used with just to show a recently completed action. To show immediate past action. استعمال یعنی دوم استعمال. حال کامله زمانه له جست سره استعمالیږي. یو نږدې تکمیل شوی عمل د ښودلو لپاره استعمالیږي چې نږدې یا تیر شوی عمل ښیي. مثلا we just have finished the work. موږ لږ شیبه مخکې درس خلاص کړ. په دې جمله کې just راغلی دی ګوره. دوم مثال دی he has arrived from Kandahar. هغه لږ شیبه مخکې له کندهار څخه راځي یا راغلی ده. Fourth usage. Present perfect tense shows an action which happened in the past but the result or effects are still seen in the present time. څلورم استعمال. حال کامله زمانه هغه عمل ښیي چې په تېرو وختونو کې واقع شوی وي او نتایج او اثرات په حاضر وخت کې هم لیدل کیږي. مثلا I have painted my room. ما خپل اتاق رنګ کړی دی. د رنګ اثرات تر اوسه هم لیدل کیږي. ته اوس هم وینې چې کوټه کوم رنګ یې ورکړی، ته رنګ یې اوس هم وینې. دوم مثال Ali has cut his finger. علي خپله ګوته قطع کړې ده خو ته اوس هم وینې د وینې تر بهیږي. اثرات یې ته اوس هم وینې. Note: present perfect tense and simple past tense are both used with adverbs of time like ever, never, always, often, several times. But both tenses express that same idea in different periods of times. حال کامله زمانه او تیره ساده زمانه دواړه د وخت له قیدونو سره لږ استعمالیږي لکه هر کله، هیڅ کله، همیشه، اکثرا، څو ځله او داسې نور. مګر دواړه زما یو شان مفکوره د وخت په مختلفو دورو کې بیانوي. مثلا I lived in Kabul for 3 years. Past but now. ما 3 کاله په کابل کې ژوند وکړ. پخوا مګر اوس نه. We have lived in Kabul for 3 years. Past and now. ما 3 کاله په کابل کې ژوند کړی دی. پخوا او اوس. ډېره مننه دا و د نن ورځ درس. د دوهمې میاشتې شپږم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 6th lesson of the 2nd month. دا ټول ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. د کتلو نه مو مننه.